سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. راتلونکو 3 ورځو کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو بارانونو په اړه خبرداری. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د باران او سیلابونو په دوام د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په راتلونکو 3 ورځو کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوبو او انرژي وزارت نن شنبه اګست 21 په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د هوا پیژندنو کورنیو او بهرنیو ادارو د زمري میاشت له 29 څخه بیا د همدې میاشت تر 21 نیټې په یادو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وتلو اټکل کړي دي. د یاد وزارت د معلومات په اساس په دغه ولایتونو کې کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، پروان، غوربند، پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ، غزني، کوکچه، تالقان، بامیان، بغلان ولایت، سمنګان، باغ، سرپل، جوزجان، ترینکوټ، ارغنداب، نیمروز او فراه شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو سیمو کې سیلابونو له وتلو له امله د اوبو کچه لوړېدو احتمال شته. دوی د سیندونو څنډو ته نږدې خلکو څخه غوښتنه چې په دغو ورځو کې له یادو سیمو څخه لرې شي. بیان زیاتوي له ټولو هغه هیوادوالو څخه چې نوموړي سیندونو پر غاړه هستوګندي په ډېر درنښت سره هیله کیږي چې له یادې موضوع څخه ځانونه خبر کړئ او د سیلاب د راوتلو په ترڅ کې د سیند د غاړې اړونده هغه خلک چې په لاندنیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړئ ترڅو د ځان او د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره د سیندونو په غاړه کې له هر ډول تګ او راتګ څخه ډډه وکړي او د انساني او مالی زیانونو مخنیوی وشي. له دې سره هم مهاله نن شپه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تر سختو بارانونو وروسته د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین وایي چې تېره شپه د دغه ولایت په چک سید آباد ولسوالۍ کې د بارانونو او سیلابونو له وتلو له امله 10 کورنۍ نړېدلې، ګڼ څاروي مړه شوي او کلیو ته د تلونکي ګڼې فرعي لارې او پلچکونه کرنیزې ځمکې هم تخریب کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پوښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت په تېرو 2 اونیو کې د افغانستان یو شمېر ولایتونو د بارانونو او سیلابونو له کبله 104 کسانه د مړینې او 115 نور د ټپیان کېدو خبر ورکړی و. افغانستان چې واره له مخکې جګړو او وچکالۍ سخته ځپلې، خلک یې د اوسنیو طبیعي پیښو له امله هم سخت ځپل شوي دي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.